بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د بلوچستان ایالت پایکوټ کې دلته راغلي یو. دغه دی په بلوچستان کې چې کوم زموږ د افغان کډوالو استازي یا مشران دي، د ټولو قومو استازیتوب دا دلته شتون لري. نن کوم چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه زموږ افغان کډوالو ته کوم ټیم ورکړل شوی چې تر 31 مارچ پورې به تاسې د ملکه څخه وځئ، نو پر اول د اپریل باندې دوی د لاکډاون د شروع کېدو خبره کړې وه. د جیک کومه اداره د وکیلانو چې دا هغه زموږ همکاره ده، نن موږ راغلي خپل کیس دلته پایکوټ کې داخله وو. نو زموږ مین مقصد دا دی چې پر موږ باندې ټولې لارې تړل شوي دي. یوازې لار چې دا هغه د عدالت کور موږ ته لاره خلاصه ده. د عدالت کور ته راغلي چې موږ افغان کډوالو ته باید انصاف راکړل شي. انصاف د چیش دپاره؟ انصاف د دې دپاره چې موږ افغان کډوال 40 کاله دلته په پاکستان هېواد کې د پاکستان ولس او د پاکستان حکومت موږ ته خپل په غېږ کې ځای راکړی دی. زموږ د افغان کډوالو میزباني یې کړې ده او موږ افغان کډوالو ته انساني، اسلامي او بشري همدردي راسره کړې ده. چې اوس حالات کړکېچن دي، حالات ډېر خراب دي. نو په دې خاطر د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان کډوال به وځي. خو موږ یو افغان کډوال چې کوم دلته تقریبا د 4 لسیزو څخه په پاکستان هېواد کې میشتو، پاکستان حکومت او ملت ته دا خبره کوو چې موږ افغان کډوال چې دلته میشت یو، موږ دا تاسې او ستاسې ملت او ستاسې ولسونو ته دا یقینداني درکوو چې موږ افغان کډوال نه کوم جرمي اړخونه چې دي یا دهشتګردي ده یا نور کوم غیر اخلاقي کړنې چې دي، موږ افغان کډوال نه په دې کې لاس لرو او نه د دې کار طرفداري کوو. موږ تاسو ته او ملت ته دا اطمینان درکوو چې موږ څنګه چې تاسو باندې خپل وطن ګران دی، پر موږ افغان کډوالو باندې هم تاسو دغونه ستاسو وطن او تاسو دغونه حق لري. خو یوه غوښتنه مو دا ده چې کوم ځینې کسان یا ځینې کړۍ غواړي چې د دواړو ملکو تر مابین اړیکې خرابې کړي یا د ولسو په مابینځ کې نفرتونه پیدا کړي، دا نه زموږ نمایندګان دي او نه زموږ نمایندګي کولی شي. نو ستاسو څخه مو په اسلامي او انساني همدردۍ دا غوښتنه ده چې موږ باید هغه په چپلخ ونول سو. دویمه خبره دا ده چې موږ د عدالت کور ته راغلي یو. موږ دا غوښتنه کوو چې زموږ افغان کډوال چې کوم دلته په پاکستان هېواد کې، نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټولو 400 صوبو کې میشت دي، دغه کم ضرب الاجل چې ورته ټاکل شوی دا د یوې میاشتې په اندازه کې یا د ګوتو په شمیر کې دوی د خپل 40 کلنه ژوند نشي انتقالولی وطن ته. نو زموږ مین مقصد د عدالت څخه دا دی چې موږ افغان کډوالو ته باید داسې یو میکانیزم، یو داسې حل لاره ولټول شي چې په دې کې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه، افغانستان او خاص کر د افغان کډوالو مشران چې دي، استازي نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په 400 صوبو کې چې باید دا کښېنول شي او د دوی یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي چې دلته دا 40 کلن کم ژوند چې دوی کړی، زندگی کړې ده، هغه څنګه په عزت او په توګه باندې خپل وطن ته انتقال کړي چې نه پاکستان زموږ څخه خواشینی سي او نه موږ د پاکستان څخه خواشینی سو. نو نن موږ راغلي یو د عدالت کور ته. نو هیله او توقع مو دا ده چې د عدالت د کور د خوا څخه موږ ته انصاف میلاو سي.